السلام علیکم. نن ویډیو خصوصا هغه کسانو لپاره ده کوم چې په فیسبوک باندې په کاپی رائټ کنټینټ باندې کار کوي. په فیسبوک کې یو بهترین اپشن چې دی هغه اډ شوی دی. اوس مثال کې تاسو د بل چا ویډیو راخلی او خپل کم پیج چې دی هغه نه اپلوډ کوئ. نو بالکل تاسو ته پته لګیدي شي په فیسبوک مین اپلیکیشن کې د فیسبوک والی یو بهترین اپشن چې دی هغه اډ کړ دی. نو دغه اپشن کوم ځای کې دی او دغه اپشن څنګه کار کوي مکمل تفصیل به درته په دغه ویډیو کې. اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته پریکټیکل به موږ زده کوو چې خپل په ویډیو کې به موږ کاپی رائټ څنګه چک کوو چې آیا زما په ویډیو باندې کاپی رائټ شته یا نشته. نو سیمپل به فیسبوک موږ اوپن کوو. فیسبوک چې کله موږ اوپن کړو نو دلته موږ ویډیو باندې کلیک کوو او دلته نه به ویډیو موږ سلیکټ کوو. دلته به د ویډیو کوم ټایټل چې دی هغه به ورکوو. ټایټل چې کله ورکړو دلته تاسو نیکسټ کاری نیکسټ باندې به موږ کلیک کوو. نیکسټ باندې چې موږ کله کلیک کړو نو دا تاسو ته ښکاري کاپی رائټ چیک. دې باندې موږ کلیک کوو او دلته تاسو ته ښکاري چیک فار کاپی رائټ ایشو. دا چې دا به موږ اوپن کوو. دا چې موږ اوپن کړو برنه به موږ ډن کوو. بیا به دلته شیر ناو باندې کلیک کوو. دې باندې چې کلیک کړو نو اوس ګوره دا ویډیو چې دا اپلوډ کیږي دا تاسو ته ښکاري رننګ کاپی رائټ سکین. دا به لږ غونته ټایم واخلي که په ویډیو کې کاپی رائټ وي نو تاسو ته به دلته راکړي. بیا تاسو اپلوډ کوئ هغه ډیلیټ کړئ او که پکې کاپی رائټ نه وي نو ستاسو ویډیو چې دی هغه به اپلوډ شي. اوس دا تاسو ګورئ دا ښکاري زما ویډیو کې کاپی رائټ نشته او زما ویډیو چې دی هغه اپلوډ شي.